وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. زیر ورکا هغه کسونه ته چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل یې کړی دی چې یقینا د دوی دپاره داسې جنتونه دي چې د هغې د لوندې وینې بهیږي کله چې هم دوی ته د هغې جنتونې نه څه میوه د خوروک دپاره ورکړل شي نو دوی به وایي دا خو همغه میوه ده چې میاشته مخکې راکړل شوې وه او دوی ته به هغه یو له بله مشابه یو شان ته ورکول کېږي او د دوی دپاره په دغه جنتونو کښې ډېرې پوکې بیبیانې ښځې دي او دوی به په دغه جنت کښې همیشه وي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بېشکه الله تعالی د هیڅ مثال په بیانولو نه شرمېږي د ما شوي یا که د دې نه د زیات شوي نو هر هغه خلک دي چې ایمان یې راوړی دی پس هغوی پوهېږي چې یقینا دا د هغې د رب د طرف نه حق مثال دی او پوه شو هغه خلک چې کفر یې کړی دی نو هغوی وایي الله په دې مثال ورکولو سره څه اراده کړې ده هغه په دې سره ډېر خلک ګمراه کوي او ډېرې ته په دې سره هدایت ورکوي او نه ګمراه کوي په دې سره مګر